بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو زده کړو په نارمل ډیسټریبیوشن کې چې کوم موږ مختلف ټیسټونه درلودل د هغه لپاره په دا سلسله کې راځو غواړو چې شاپیرو ویلکس او کولموګرو سمیرنو ټیسټ چې د نارمالیټي ټیسټ په حساب باندې راځي ته په کار باندې واچو چې څرنګه کولی شو موږ د دې په ذریعه سره کوم انالیسیس چې موږ کوو یا څېړنه ترسره کوو هغه پیدا کړو چې آیا دا څېړنه سیګنیفیکنټ ده او یا نه ده. نو اول موږ دا زده کړو چې شاپیرو ویلک چې دا خپل سټاټیسټیانز وس د یو نارمالیټي ټیسټ جوړ کړی و چې په هغه کې صرف موږ ته دا راشوي که چیرې ډاټا چې کله سیګنیفیکنټ لیول یې راوځي که هغه تر 0.05 ویلیو لوړه وه نو موږ وایو چې دا سیګنیفیکنټ دی. که چیرې تر 0.05 ویلیو کم راسي نو موږ وایو چې دا سیګنیفیکنټ نه دی چې یو مهمه نکته ده. شاپیرو ویلک ټیسټ چې دی دا عموما د هغو ډاټا لپاره کاریږي چې په هغه کې سامپل سایز چې کله موږ لرو کله چې موږ پر هغه باندې څېړنه کوو هغه تر 50 عدده کم وي او د دې برخلاف کولموګرو سمیرنو ټیسټ چې دی دا د هغو څېړنو لپاره استعمالیږي چې دا ټیسټ چې هغه د څېړنې سامپل سایز چې وي تر 500 زیات وي. نو له دې لپاره موږ راځو په اسپیسیس کې موږ مثال کاروو غواړو چې څرنګه کیږي موږ دا دواړه شاپیرو ویلک او دواړه د کولموګرو ټیسټ څه کړو پیدا کړو. نو د دې لپاره تاسې راځئ و انالایز مینو ته په دې کې ډسکرپټیو سټاټسټکس ته یاد مو وي چې په ډسکرپټیو سټاټسټکس تاسې ایکسپلور بټن چې کله کلیک کړ هغه ویریبلز تاسې و ډیپینډنټ لیست انتقالوي چې هغه سکیل باندې جوړ وي. د سکیل ویریبل پر اساس باندې موږ څه کوو د دې سیګنیفیکنټ لیول غواړو پیدا کړو چې آیا دا د 0.05 ویلیو څخه لوړ دی او یا کم دی. فرضاً ایج ور انتقالو ویټ ور انتقالو پی ایم آی انتقالو او یا مثلا جینډر غواړو انتقال کړئ نو بیا دغه څه وروسته تاسې پلاټس ته راځئ پلاټس کلیک کوئ سټیم اینډ لیف موږ نه دی پکار موږ غواړو نارمالیټي پلاټس ویت ټیسټس غواړو څه کوو چې پیدا کړو لکه دا اوس چې مې وختې ذکر کړل اوکې وهئ نو تاسې ته به د دې څخه وروسته جدا خپل جدا مینو ښکاره سي په هغه مینو کې تاسې وګورئ دلته یو ټیسټس او نارمالیټي په نامه د عنوان لاندې یو ټیبل جوړیږي چې اول به نوشته کولموګرو سمیرنو او دوهم چې دی شاپیرو ویلک په نامه دی. په دې کې تاسو وګورئ چې ټیبل لاندې نور هم دی د سیګ په نامه دی سیګ سیګنیفیکنس لیول دی په دې کې چې ایج دی ویټ دی بی ایم آی دی جینډر ایم اف دی ټول ډاټا جوړ کول شوی دی. نو د هغو ډاټا چې دی دا ټول چې دی اب نارمل دی د نارمالیټي ډیسټریبیوشن لا په اساس باندې دی چې دی سیګنیفیکنټ نه دی ځکه چې ټولو ویلیو چې د 0.05 کم راغلی ده که تاسې وګورئ دواړه عیني شان دي چې ډېره کم راغلی ده. بیا که چیرې تاسې د دې سیګنیفیکنټ لیول نور هم غواړئ چې معلوم کړئ بیا د سکیونیس ویلیو کورتوسیز راغواړئ چې د دې دواړه څه کړئ فرق یې راباسئ که هغه تر 1.9 ویلیو کم یا زیاته وه تر هغه زیاته وي نو بیا موږ وایو چې دا د سیګنیفیکنټ لیول څخه چې ده نه ده نارملي نه ده. عموما د دې لارې څخه هم تاسې څه کوئ د دې ټیسټ پر ذریعه تاسې پیدا کولی شئ چې نوموړی ډاټا څه ده سیګنیفیکنټ نه ده. یو بل مثال غواړو موږ وکړو چې تر 500 کم وي نو زه غواړم شاپیرو کار کوم د دې لپاره ما هایټ او ایج ور کړی دی موږ صرف 45 یوازې سامپل سایز لرو د دې لپاره زه څه کوم غواړم په ډسکرپټیو سټاټسټکس کې د دې دواړو ټیسټونو سیګنیفیکنټ لیول پیدا کړم نو ایکسپلور ته راځم دواړه مې ډیپینډنټ لیست اچولي پلاټس ته راځم د سټیم اینډ لیف کې انتخاب هغه تاسې زده کوئ او نارمالیټي پلاټس ویت ټیسټس انتخابوئ کنټینیو کلیک کوئ اوکې وهئ. اوس تاسې راځئ دلته ګورئ چې تاسې ته به جوړ شوی وي د ټیسټس اف نارمالیټي هایټ او ایج دی چې 40 ډیګریز اف فریډم ټوله پاپولیشن زموږ دی سامپل سایز او 0.008 او 0.000 دی چې دا صفر خپل نه دی یو ویلیو ده چې تر صفر لوړه ده نو دا چې دی عیني شان کې تر 0.05 کم دی په خپل ځان کې سیګنیفیکنټ نه دي د دواړو ټیسټونو پر حساب باندې
نو د دې په ذریعه سره موږ کولی شو معلوم کړو په ډاټا انالیسیس کې چې آیا موږ سامپل سایز چې کله راکړل سوی وي هغه د دې دوو ټیسټو په ذریعه سیګنیفیکنټ دی او یا نه دی.